غل هم مسلمان وي. یو ملا و نصرالدین په نوم بللی، په ساده مسلماني خلکو منلی، نه ملا و په جومات کې نه امام و، نه په تمه د زکات د چا غلام و، له سهاره تر ماښامه یې خواري کړې، نه ګدا و نه یې چا لره زاري کړې، سپینه ورځ به یې پر ځان باندې تیاره کړه، په حلاله نفقه یې ګزاره کړه، چې هر کال به سو موسم د اخترونو، په پورونو کې به غرق سو تر غوږونو، نه پیسې یې د کالیو بسېدلې، نه زامنو نه مېلمه ته رسېدلې، د ملا صاحب همدغه تریخ ژوندون و، له سهاره تر ماښامه شواخون و. یوه شپه یې کور ته غله ور لوېدلي، خدای ناترسه ظالمان په زړه ناولي، چې په ژوند کې یې څه مال ورانیولی، د عمرونو په خواریو یې ګټلی، که څه لوښي څه برستنې څه جامې وې، که څه نغدي څو غیرانه څو پیسې وې، غلو ترې جوړې کړې 4 او 5 پلندې، لا یې وکړې په ملا پورې ملندې، د ملا تر زړګي وینې څڅېدلې، د مورا پر مخ یې اوښکې بهېدلې، له ناکامه ملا غږ کړل ظالمانو، په زړه سختو ګناهکارو جاهلانو، هغه زوړ جاینماز پرېږدي زما په کار دی، زه ملا یمه همدغه مې روزګار دی. غله ور غږ کړل ستا په نیز موږ کافران یو، موږ په زړو کې تر تا ټینګ مسلمانان یو، هره ورځ کوو 5 وخته لمونځونه، رامعلوم دي د ښار ټوله جوماتونه، چې تر کوره دې راغلي په تیاره یو، همدا اوس انډیوالان په اوداسه یو، او که نه وي نو خبره ده اسانه، جوړوو په جای نماز 5 غیرانه. ملا سمدستي له قهره په خندا سو، چې خپل حال ته یې ورپام سو، په ژړا سو، ویل ای د بندګانو رهنمایه، هم غفار یې هم قهار یې، لویه خدایه دا خروړي سپي چې تا ته پر سجده سي، نه له تا نه بندګانو شرمنده سي، لوټوي ستا د مظلوم بنده مالونه، پرې کوي د بېګناه خلکو سرونه، لا نارې وایي چې موږ مسلمانان یو، خیر که غله یو خو په زړو کې مؤمنان یو، له برستونو یې راتشه کړله خونه، له یخنۍ څخه مې رېږدي اولادونه، نه په پور نه په خواري څه پیدا کېږي، خدایه سوړ ژمی به څرنګه تېرېږي، غل او مل دواړه لګیا دي پر منځونو، موږ ړانده یو ته مالک یې زموږ د زړونو، ټول د ورځې په جامه کې د انسان وي، د شپې غله سي په زړه سخت لکه لیوان.